شیخ الهند صاحب او سیندی صاحب. مونږ چې به دیوبند ته لاړو نو شیخ الهند صاحب به سیندی صاحب ته هم خبر ورکړ. اکثر به د دیوبند ته راغی او کله ناکله به زه د لیدو او سلام مشورې دپاره ډیلي ته ورغلم. د سیندي صاحب ځای د فتحپوري جومات سره و، خو زه به نیغ د هغه ځای او درسګاه ته نه ورتلم ځکه چې د په ځای کې به سیډي همیشه حاضره وه او دا داسې وخت و چې چاته به زموږ علاقه کې د مولانا ابوالکلام آزاد جاری کړي رساله الهلال راتلله نو پولیس به ورپسې و او حکومت به یې په تور لیست کې لیکه او چې حکومت به لږ په چا بدګمانه شو چې د په زړه کې د ازادۍ او د قام او ملک مینه او د خدمت جذبه شته نو بیا د خدای ملشه، ځکه به زه د هغه درسګاه ته نیغ نه تلم. فتحپوري جومات ته به لاړم چې لمونځ به وشو نو په جومات کې به مو سره ولیدل، که خبرې به مو لږې وي په جومات کې به تمامې شوې. سیندي صاحب به خپل ځای ته لاړو، زه به خپل نور کار پسې لاړم او که خبرې به خلاصې نه شوې نو سیندي صاحب به زه د چای څښلو دپاره د ځان سره بوتلم. چای به مو هم وڅښلی او خبرې به مو هم وکړې. د سیندي صاحب د لیدو نه پس به زه په ډیلي کې نه پاتې کېدم او د شپې په ګاډي کې به کلي ته را روان شوم. خو کله چې به مې نور کار پاتې و نو پاتې به شوم. زه چې به پاتې شوم د مولوي سیف الرحمن صاحب سره به پاتې کېدم. مولوي سیف الرحمن زموږ دواوي و، ډیر عالم پوه او سیاستدان سړی و. مولوي سیف الرحمن د نور مولیانو په شان د محدودو خیالاتو خاوند او تنگ نظر نه و، په ګوټو بو کې به نه ډوبېده، د اوچتو خیالاتو خاوند او بلند نظر و، ډیر د مزو او زنده دل سړی و. فتحپوري د ډیلي یو جامع مسجد او په هغې کې یو عربي مدرسه وه او مولوي سیف الرحمن د دې مدرسې صدر مدرس و. قوم پرستی کله چې زما سوسایټي بدله شوه او د قام پرستو سره مې مخه شوه، ما کې چې د قام پرستۍ کومه ماده وه هغه راویښه شوه. دا خبره خو ما لا په وړوکوالي کې په طالب العلمۍ کې محسوسه کړې وه، خو د مخفي صاحب مولوي عبدالعزیز صاحب او محتمم صاحب په مجلسونو کې وده وکړه. خصوصا د مخفي صاحب د مجلس په ما ډیر اثر و. په دې وخت کې زما دوو څیزونو سره ډیر شوق و، یو زمیندارۍ سره او بل د مطالعې سره. د زمیندارۍ دپاره خو ما ته پلار په محمد ناړۍ کې 15 جریبه ځمکه راکړې وه، په هغې کې به ما خپله زمینداري په خپله کوله او د مطالعې دپاره به مې د مولانا ابوالکلام آزاد الهلال اخبار کتو چې یو عالمانه اخبار او هر مضمون به یې د علم نه ډکو او د ازادۍ او حریت علم بردارو او د اسلام په حقیقت به یې خلق پوهول. او بل مې زمیندار اخبار راغوښتلو. زمیندار اخبار د مولانا ظفر علي خان اخبارو او ډیر قام پرست اخبارو، داسې ګنده نه و لکه وروستو چې د اختر علي خان د هغه زوی ته په ګوتو ورغی. بل مې مدینه بجنور اخبار راغوښتو چې ډیر قومي اخبارو. یو مې انګریزي اخبار چې د سیول اینڈ ملیټري ګزټ نومېده راغوښته. ورسره به مې د دیني او نورو کتابونو مطالعه هم کوله چې طالب العلم وم. د مطالعې سره مې شوق نه و، خو چې د مدرسو کار مې شروع کړو نو د مطالعې شوق را سره پیدا شو. الهلال او زمیندار چې به هغه وخت چاله راتلل نو هغه به د حکومت د سترګو اسخي و او د هغه نوم به بلیک لیست کې و، ولې چې دا دواړه اخبارونه قام پرست و، قام یې راویښوه او پوهوه او قومیت او جرأت یې پکې پیدا کوه. غاصب حکومتونه خو په دې ولاړ وي چې په خلکو کې ویره پیدا کړي او د خلکو له زړونو نه چې ویره ورکه شي نو د غاصب حکومتونو بنیاد ونړیږي. او د دې حکومت مثال د غله وي چې د کور خاوند راویښ شي نو بیا غل کله ټینګېدای شي. نو ځکه د انګریزي حکومت دا قسم اخبارونه خوښ نه وو. څو ځله ما پسې پولیس راغلل چې ته دا اخبارونه مه راغواړه، بند یې کړه، د حکومت نه دي خوښ. څوک چې دا اخبارونه لولي حکومت خپل دښمن ګڼي، تا ته به ډیر نقصان ورسیږي. ما ورله لنډ جواب ورکړو چې د حکومت خوښ نه وي حکومت دې په خپله بند کړي. هغوی به وویل چې حکومت خو یې نه بندوي. ما به ورته وویل چې زه یې هم نه بندوم. مخفي صاحب به هم چې چرته ښه کتاب پیدا کړو هغه به یې د مطالعې دپاره ماله راوړو. یوه ورځ یې راته د عبدالحلیم شرر یو ناول چې زیاد او حلاوه نومېده راوړی و او راته یې وویل چې دا کتاب په ښه شان مطالعه کړه. هسې هم زما طبیعت داسې و چې مطالعه مې د نورو په شان ډېره نه شوه کولی، خو چې څه مې کولی شوه نو ځان به مې پرې ښه پوهاوه او ښه غور به مې پرې کوه چې مطلب یې ښه هضم کړم.
دا ناول د سپین یعنی هسپانیې په باره کې لیکلی شوی او دا لیکلی و چې د سپین عیسایانو د مسلمانانو د 800 کالو تسلط ته څرنګه خاتمه ورکړه. د دې ناول په لوستو ماته په خپل کار کې ډیره ګټه ورسېده. مخفي صاحب به چې په خپل نوي شعرونه جوړ کړل هغه به هم مال راوړل او راته به اورول. ماته به د مخفي صاحب شعرونو ډیر خوند راکولو. خوند څه چې په ما به ډیر اثر کولو. دا ډیر شعرونه ماته اوس هم یاد دي. ما او مخفي صاحب به الهلال یو ځای لوسته. په مضمونونو به موږ ډیر بحث کوو او څو ځله به مو لوسته او چې څومره به مو وس کېده نورو ته به مو هم اورولو. رښتیا خبره دا ده چې موږ الهلال د اسلام په حقیقت پوهه کړیو او د دې اخبار زموږ مخه دې خواته کړه. دا هغه وخت چې د پیرنګي د حکومت لویری بچا په پټه په حجره کې د پیرنګي خلاف خبره نشو کوله. مونږ به چې دا قسم خبرې کولې چرته پټ ځای ته بلاړو. زمون کله ډیر ګڼ کله دی هلته به مو پټي خبرې هم نشوي کوله او ډیر لږه به د پټو خبرو موقع راته پیدا کېده. کله به د حاجي صاحب ځای حاجي آباد ته لاړو کله بلخوا. یو ورځ مولوي فضل ربي صاحب او مخفي صاحب او زه مامن ناړۍ ته چې په میره کې زمونږ یو کلی دی او ډیر ښه پکې بهیږي او ډیر ښکلی ځای دی لاړو. د شپې د ډوډۍ انتظام راله وشو. د ماښام د لمانځه نه وروسته په سړک ګرځو او خبرې کوو چې شاته مو وکتل نو یو سړی راپسې دی. په موږ ورختایي راغله. زمونږ دا خیال شو چې دا سړی ګوند دی په موږ پسې لګېدلی دی. دا غذا یې مو 2 خپلې کړې او 2 مو پردی. تیاره ډوډۍ مو پرېښوده او د کور خاوند ته مو خبر قدرې هم ونه کړو. په منډو زمونږ یو بل کلي مړوندۍ ته ماسخوتن ورسېدو. زمیندار او دهقان ډوډۍ د وخته خوري. هغوی ډوډۍ خوړلې وه. زمونږ د پاره یې په شپه کې نوره ډوډۍ پخه کړه. ډوډۍ مو وخوړه او همدلته وده شو. په داسې حالاتو واقعاتو او مشکلاتو کې مونږ کار شروع کړی و. سره د دې زمونږ کار ورځ په ورځ ترقي کوله ځکه چې زمونږ کار د خدای د مخلوق د پاره و. زمونږ پکې ذاتي غرض نه و بلکې ذاتي مو پکې نقصان و. وړومبی واده د 1912 کال په اخر کې پلار مال واده وکړو. زه لا هلک وم. په سکول کې مې سبق ویلو. زمونږ کلي ته نږدې رزړ نومي کلي کې د کینان خیلو خانانو په کورنۍ کې راله کوژدن کړې وه. زما په ګمان چې زما خسر یار محمد خان اولنی خانو چې په لوري روپۍ وانخیستي. هغه وخت به خانو که غریب د خور لور په سر به یې پیسې اخیستي. دا رواج خلکو ته بد نه ښکارېده. نن هم پښتانه د خور او لور په سر روپۍ اخلي خو خلک ورته بد وایي. په اسلام کې د خور او لور په سر پیسې اخیستل لویه ګناه ده بلکې اسلام خو خویندو او لوڼو ته د پلار مور او ورور په میراث کې برخه ورکوي. زما خو سر ډیر سخي او میلمه دوست سړی و. ډیر دوستان او اشنایان یې لرل. د کور کلی په غریبانو به خاص نظر ساته چې څه وخت مړ شو. ما په خپله لیدلی و چې نرو ښځو خپلو پردو ورپسې په زار زار ژړل. په خپله یې تعلیم نه و کړی خو د تعلیم سره یې ډیر شوق و. زما بابا ته به یې ویل چې هغه یو زوی دی تا لندن ته تعلیم دپاره لیږلی دی دا بل به زه ولیږم. دا مې اورېدلي و چې سخت مریض شو نو ویې ویل چې زه وصیت کوم او خپلو زنانه وارثانو ته د شریعت په مطابق حق او حصه ورکوم خو خپلو خپلوانو پرې نه ښودو. ډېر خانان دوستانو خو د ده له مرګه وروسته هیچ چا هم د ده د ماشومانو پوښتنه ونه کړه ځکه چې د هغه نه ټول واړه ماشومان پاتې وو. د چار درویش په قصه کې د یو سوداګر د زوی قصه ده چې د پلار نه ورته ډیر مال او دولت پاتې شوی و او د هغه ټول په یارانو دوستانو خوړلو. کله چې د مال او دولت نه کنګال شو نو په ډیره بده ورځ په لاره روان دی. یو لاروي وپېژانده ورنه یې پوښتنه وکړه چې ته هغه د سوداګر زوی نه یې؟ ده ورته وویل چې ولې نه یم. هغه ورته وویل چې ته په دې مصیبت اخته شوی ستا خو ډیر یاران او دوستانو درنه به زارېدل او قربانېدل هغوی د هیڅ امداد ونه کړو. هغه څه شول؟ ده ورته وویل چې نه هغه زما دوستان نه وو هغه د دستارخان مچانو چې دستارخان مې غوړېدلی و دوی پرې بڼېدل چې دستارخان ټول شو مچان والوتل. زما په زړه کې د خپل قام د ښځو ډیر قدر او عزت او ډیره همدردي مې ورسره لرله ولې چې زمونږ په قام کې هم لکه د نورو مشرقي قومونو په شان د ښځو قدر نه و. دوی به د سړو نه ښکته ګڼلی شوې حالانکې که د چا عمل پوست وي هغه نر وي که ښځه په کار دی چې پوست وګڼلی شي او چې د چا عمل اوچت وي نر وي که ښځه
په کار دی چې په درانه نظر ورته وکتلی شي. خدای خو نر او ښځه د دنیا د آبادۍ دوه ملګري پیدا کړي او د بشریت د ګاډي دوه پایې دي. دا ګاډی په یوه پایه نشي چلیدی او بیا زمونږ د پښتنو ښځې خو ډېرې پاک لمنې، حیاناکې، مینهناکې او وفادارې دي او ډېرې خدمتګارې دي. مونږ چې به کله ناکله د خپلو خپلوانو کره میلمانه شو، سره د دې چې نوکرانې به وي، خو زمونږ د خپلوانو ښځې به رانه چاپېره ګرځېدې او ډېر په اخلاص به یې زمونږ خدمت په خپله کولو. کوم ښه څیز چې به یې پوخ کړو هغه به یې زمونږ مخې ته راوړاندې کړلو او چې زمونږ نه به څه پاتې شو دوی به بیا هغې ته کېناستې او هغه به یې خوړلو. په ابتدا کې به سړو د دوی سره یو ځای ډوډۍ نه خوړه او ښځو به هم د نارینهو سره په یو دسترخوان ډوډۍ خوړل عیب ګڼلو. د ټولو نه اول دا خبره ما محسوسه کړه او چې کله به میلمانه نه وو دوی سره به مې یو څه په دسترخوان ډوډۍ خوړه. اول دا رسم ما مات کړو او ورو ورو په ټولو خلکو کې د دې رواج اصلاح وشوه. ما چې واده وکړو زما ټبر ته به ما سره یو ځای ډوډۍ خوړل ډېر عجیبه ښکارېدله او له شرمه به یې په اسانۍ را سره ډوډۍ نه خوړه. یو خو به ځکه ښځو ډوډۍ وروسته خوړه چې د میلمنو او نارینهو نه به څه پاتې شو نو دوی به بیا پرې راغونډې شوې او که به کافي غذا پاتې نه وه هم به پرې دوی قناعت کولو. او بله دا وه چې سپین سرو ښځو به ځوانو ښځو پسې خبرې کولې چې خورې ته د دې زمانې ښځو ته وګوره څومره کلک سترګې دي، د خپلو خاوندانو سره یو ځای ډوډۍ خوري. مونږ خدای داسې زمانې ته پاتې کړو خو آخر دوی هم ورسره بلدې شوې او دا کار بیا بد نشو ګڼلی کېدی. د میلمه وخت هم معلوم نه و. هر وخت به چې میلمه راغی ښځې غریبانې به مجبورې وې چې د ډوډۍ غم ورله وکړي. که نیمه شپه به وه او که د هاړ په شکال ټکه نه غرمه به وه چې میلمه به راغی نو هغه به هم ښه ډوډۍ غوښته او کور به هم ښه ډوډۍ ورکوله. زمونږ تحریک کې بیا د دې خبرې هم اصلاح وشوه. مونږ خلکو ته وویل چې یا به ناوخته په چا میلمانه کیږئ نه او که ناوخته په چا پیښ شوی نو چې څه تیار وي هغه به خورئ او که څوک در باندې ناوخته را پیښ شو نو هم تیاره به مخکې ورلګدی او په دې شان مو د ښځو تکلیف لږ څه کم کړو. په هغه وخت کې هلکان چا تعلیم ته نه پرېښودل. د جینکو تعلیم خو بالکل د کفر سره مترادف ګڼلی کېده. مولیانو به تعلیم ته څوک نه پرېښودل. زما یاد دی ما چې لور په سکول کې داخله کړه نور خو پرېږده چې خپلې خو سرګنۍ هم رانه ځان خپه کړو. حالان کې دا سکول د یو خان په کور کې و، خاص د جنکو دپاره و. یو قسم پرایویټ یعنی مخصوص مدرسه وه. د خان ټبر په خپله درس ورکولو. اوس هم ډیر خانان خپل لونه په سکول کې نه داخلوي. مولیانو دې ته نه کتل چې اسلام خو علم په نر او ښځو یو شان فرض کړی دی. یوازې د مدرسو مخالفت یې نه کولو، د اخبارونو یې هم سخت مخالفت کولو. اول خو به یې ویل چې دې کې ټول دروغ دي، په چل ول د خلکو نه پیسې اخلي. بیا چې خلک لږ لږ پوه شول چې په اخبارونو کې خو د خدای او رسول خبرې هم وي نو بیا یې دا پروپاګنډه کوله چې په اخبارونو کې د آیاتونو بې حرمتي کیږي. په اخبار کې آیاتونه لیکلی شي او بیا یې په لارو کوڅو او ډیرانونو کې پراته وي. ماله چې به کوم اخبارونه راتلل ما به په حجره کې خلکو ته لوستل، خو چې چا به ورته ښه غوږ نه ایښودو. یو الهلال ته به یې غوږ لږ کېښودو ځکه چې یو خو پکې د خدای او رسول خبرې وي او بل به د ابوالکلام آزاد اخبارو. پښتانه اوس هم د اخبار لوستلو شوق نه لري. په چټي څیزونو، په بېځایه رواجونو په زرګونو روپۍ خرڅ کوي خو په اخبار یوه پیسه نه ورکوي. او همدا وجه ده چې د دومره بهادر او لوی قوم په خپله ژبه کې یو قومي اخبار نشته. زمونږ یو لوی خانو یو ورځ په ښار کې یو هلک لیدلی دی چې اخبارونه ورسره دی او چغې وهي چې اخبار واخلی. خان صاحب ګمان کړی دی چې دا ګوندې وړیا دی. اخبار یې ورنه اخیستی دی خو چې هلک ورنه پیسې غوښتي دي دا اخبار بیرته ورکړی دی او اخیستی یې نه دی. چونکې زمونږ د اخبار سره مینه نشته نو ځکه زمونږ په خپله ژبه کې اخبار هم نه و. څنګه چې د اخبار سره مینه نه وه دغسې د خپلې ژبې سره هم مینه نه وه. د تعلیم یافته کسانو سره به مې چې د ژبې په باره کې خبرې وکړې نو راته به یې ویل چې پښتو لا څه ژبه ده، په دې کې علم نشته، پښتو کې څه دي. ما به ورته ویل چې هلکه دا نورې ژبې خو د اسمانه نه دي راکوزي شوي. د هرې ژبې ویونکو خپلې ژبې له ترقي ورکړې ده. پښتنو چې خپلې ژبې ته توجه نه ده کړې دې کې د پښتو ژبې څه ګناه ده؟
دا خو زما او ستا ګناه ده. ما چې واده وکړو نو چې کله به مې اخبار لوستو نو ټبر به مې راته ویل چې دا اخبارونه څه لولې، دا خو ټول دروغ دي. ما به ورته وی چې نه دا خو پروپاګاندا ده، اخبار لوستل ډیر ضروری چیز دی. بیا به غلی شوه، ویل به یې زه څه خبر یم، خو خلک داسې وایي. بیا به یې رانه پوښتنه وکړه ښه ده نو څه پکې دي، ما هم پرې پوهه کړه. نو بیا به مې ورته وویل چې دې کې د ټولې دنیا حالات دي. ما به بیا ورته ځینې خبرونه ولوستل. د پښتنو ښځې د نارینه‌و نه ذهینې دي، د هغوی هم د اخبار او تعلیم سره ورو دلچسپي پیدا شوه. د قرآن او دین او نورو ضروري خبرو معلومات به مې ورله ورکول. هغه په پلار ډیره ګرانه وه، په خپله پلارګنۍ ډیر اثر و. د هغې په وجه زما د خسرګنۍ په ښځو کې هم ډیره تبدیلي راغله. زما به همیشه دا کوشش و چې د ښځو د مغزو نه د کمترۍ احساس لرې کړم، ځکه چې په دویو کې دا احساس خود غرض او ناپوهه سړو پیدا کړی دی. ما به خپل ټبر سره په دې خبرو بحث کولو چې ښځه او نر دواړه د خدای په نزد یو شان دي، درونوالی او سپکوالی په عمل دی. او دا به مې هم ورته ویل چې د دې احساس په پیدا کولو کې تاسو ښځې په خپله هم ګرمې یئ، ځکه چې زوی ته به په یو نظر ګورئ او لور ته په بل نظر. او د وړوکوالي نه د جنکو په مغزو کې دا خبره کینوي چې هلکان او نارینه خدای د جنکو او ښځو نه بهتر او لوی پیدا کړي دي. بیا به مې ورته دا هم ویل چې انسان د خدای په ټول مخلوق کې اشرف ګڼلی شوی دی، نو په دې وجه د نورو مخلوق نه ذمهواري زیاته ده. خو زه چې د خپل قوم ته ګورم ما ته په دویو او زناورو کې هیڅ فرق نه ښکاري. د دویو سره هم د خپلې ګیډې غم دی او د زناورو سره هم د خپلې جالې غم دی. دویو هم بچی راوړي او د خپلو بچو غم کوي، او زناور هم بچی زیږوي او لویوي. نو دویو په څه اشرف المخلوقات وبللی شو. دویو هم لکه د زناورو په شان یو بل وژني. دویو به هله اشرف المخلوقات وګڼلی شي چې دویو کې اجتماعیت، وروري، عزیزولي، مینه او محبت پیدا شي. تش په دې چې نور زناور په څلورو پښو ګرځي او انسان په دوو پښو اشرف کېدی نشي. یوه ورځ مې په خبرو کې ورته ویل چې نارینه مړ شي ښځه کونټون کوي، چې ښځه مړه شي نارینه سمدستي بله ښځه وکړي. په کار خدا دی چې د ښځې څښتن مړ شي چې هغه هم بل خاوند وکړي. ما وی زما په خبره پوهه شوي؟ دی ویلې هو. ما وی معلومه نه ده چې څوک به مخکې مري، خو که زه مړ شم او ته ځوانه وې نو د بل خاوند په کولو کې هیڅ شرم ونه کړې. دی راته وویل دا د بې غیرتۍ خبرې راته مه کوه. اګره کې د مسلم لیگ جلسه په 1914 کال کې په اګره کې د مسلم لیگ سالانه جلسه وه. هغه وخت به د مسلم لیگ جلسې په ډسمبر کې د بړادن په چوټیانو کې کېدې. ما چې په اخبارونو کې ولوستل چې د اګرې په ښار کې د مسلم لیگ جلسه ده نو اراده مې وکړه چې ضرور به په دې جلسه کې شرکت کوم، ولې چې دا سیاسي جلسه وه او زمونږ په ملک کې سیاسي جلسې نه وي او نه مې ورسره خلک بلدو. که څوک پرې پوهېدل هم د پیرنګیانو د ویرې چا د جلسې نوم نشو اخیستلی. ډېر خلک خو ترې خبر هم نه وو. زمونږ په علاقه کې هغه وخت د مولیانو به په داسې مسلو بحثونه وو چې قام، ملک او اسلام ته به ترې هیڅ فایده نه وه. مثلا چا به ویل زوالین دی او چا به ویل زوالین دی، چا به ویل د صحابي توبه قبوله ده، چا به ویل نه ده قبوله. دغه شان چا به ګوته اوچتول سنت ګڼل، چا به عیب. په دغسې خبرو به د مولیانو بحثونه وو. په خرو او اوښانو به کتابونه بار یو ځای ته وړه او بل ځای ته وړه او بحثونه کوه او خبره مه فیصله کوه. په دې توګه به د خلکو توجه د ژوندانه د اهمو مسایلو نه بل پله واړوله. ما ته په دې کې د پیرنګیانو لاس ښکارېده، ځکه چې کله کله به دا خبره هم پکې اوچته شوه چې که انګریز او روس جنګ شي نو موږ له به د چا امداد کول پکار وي. د دې سوال په جواب کې به بیا اختلاف نه و. ټولو به ویل چې انګریزان اهل کتاب دي او روس سره کافر دي. موږ له د انګریز مرسته ضروري ده. حال دا چې انګریزان هم عیسویان دي او روسان هم عیسویان وو. یوه ورځ په مامن نړۍ کې د جمعې د لمانځه نه وروسته ناستو چې په دې خبره بحث شو چې د صحابي توبه قبوله ده که نه ده. یو ملا ناستو، د دړې ملا په نوم مشهور. هغه وویل چې که څوک ووایي چې قبوله ده زه یې ثابتوم
چې قبول نه ده او که څوک وایي چې قبول نه ده زه ثابتوم چې قبول ده. مطلب دا و چې خلکو ته ځان وښیي چې زه دومره لوی ملا یم چې ناروا خبره روا ثابتولی شم او په خلکو یې همداسې اثر و. ناستو خلکو یو بل ته وکتل او وی ویل چې ډېر لوی عالم دی، خو ماته د خبر عجیبه ښکاره شوه چې په مذهب کې خو دوه خبرې نه وي، یوه وي. نو ما ورته وویل چې ملا صاحب که خدای او رسول وایي چې قبوله ده نو ته به یې څنګه ناقبوله کړې، او که هغوی وایي چې ناقبوله ده نو ته به یې څنګه قبوله کړې. د ملا صاحب زما خبره خوښه نه شوه او خبره یې په بله واړوله. دوی به خپله ملایي خلکو ته ښودله او د قام یې څټه وښکله. په خلکو یې دومره نفرت پیدا کړی و چې اکثرو د یو بل مړي ژوندي پرېښي وو. د یوې ډلې مشر ماڼکي ملا صاحب او د بلې د هډې ملا صاحب، یو په بلې د کفر حکمونه کول. حال دا چې دواړو یو خدای منلو، یو رسول یې منلو، یو قرآن یې منلو او د یو حنفي مذهب پیروانو، حتی د یو پیر مریدانو، د سوات صاحب مریدانو. زه او زما د سبق ملګری عبدالحلیم د مسلم لیگ په جلسه کې د شرکت د پاره اګرې ښار ته روان شو. شپه مو نوښار ته یوړه. هلته د نوښار په تاڼه کې تاڼېدار د دوه سرو غلام سرور خان و. د نوښار د تاڼې خوا شا آبادي نه وه، سپېره ډاګ و. غلام سرور خان په خټ کلي کې اوسېده. شپه مو د هغه سره شوه. د ډاګ ګاډی د شپې په 11 بجو روانېدو او په 1 بجه ښار ته رارسېدو. موږ په دې ګاډي کې اګرې ته تلو. نو چې د شپې ډوډۍ مو په خټ کلي کې وخوړه نو د شپې په 12 بجو د ګاډۍ په پټلۍ نیغ سټیشن ته روان شو. په لاره کې د زناورو غرار شو. د غراري اواز ورو ورو موږ ته رانږدې کېده. موږ په دې فکر کې وو چې دا اواز به د څه شي وي چې په دې کې را باندې زناورو حمله وکړه. موږ هیبت واخیستو، شور مو جوړ کړو، د خدای پزلو خوله یې راوانه چوله، بچ شو. معلومه شوه چې هغه شرمخان و. غلام سرور خان پرې د تمانچې ډز هم وکړو. موږ سټیشن ته ورسېدو. لږ ساعت پاس ریل ګاډی راغی او موږ دواړه د غلام سرور خان نه رخصت شو. اګرې ته روان شو. چې اګرې ته ورسېدو نو په یوه سرای کې مو یوه کوټه په کرایه کړه او پکې دیره شو. سبا له جلسه شروع کېدونکې وه. موږ سحر وختي د جلسې ځای ته لاړو. د جلسې دپاره لوی پنډال جوړ شوی و. سټیج د پاسه او لاندې کرسۍ لګېدلې وې. موږ ټیکټونه واخیستل او په کرسیو کېناستو. سر ابراهیم رحمت الله د دې جلسې صدر و. مولانا ابوالکلام آزاد، سر آغا خان او د هندوستان نور ډیر غټان د سټیج د پاسه په کرسو ناستو. د صدارت د خطبې نه وروسته قسمه قسم قراردادونه وړاندې شول او مختلفو کسانو تقریرونه وکړل. سر آغا خان هم په پارسۍ ژبه کې ډیر ښکلی تقریر په ډیر فصیحه ژبه وکړو. د 3 ورځو پورې جلسه جاري وه. د جلسې د ختمېدو نه پس موږ د تاج محل شاهي جومات او ښار سیل وکړو او بیا د اګرې نه ډیلي ته لاړو. هلته د مولوي سیف الرحمن میلمانه شو. ډیلي کې مو هم د کتلو قابل ځایونه ولیدل. یوه ورځ په شاهي مسجد کې ناستو. یو سپینګیري وویل چې ډیلي هیڅ چا سره وفا نه ده کړې. معلومیږي چې د انګریزانو هم زوال په برخه شوی دی چې دارالحکومت یې د کلکتې نه ډیلي ته رابدل کړو. په دغه ورځو کې دارالحکومت رابدل شوی و. 40 کاله پس دغه سپینګیري خبره رښتیا شوه. په دې ورځو کې به کانګرس او مسلم لیگ دواړو ډلو د پیرنګیانو نه د عهدو او مراعاتونو غوښتنه کوله او قراردادونه به یې پاس کول چې موږ ته دا راکړی او دا راکړی. د هندوستان د منورینو انټلیجنسیا اکثریت په کانګرس کې وو. څه وخت چې ګاندھی د افریقې نه راغی او په کانګرس کې شامل شو نو د کانګرس حالات بدل شو. د تشو مطالبو او تشو خبرو په ځای د ملک د حقونو د اخیستلو لپاره عمل او جدوجهد شروع شو. حقیقت دا دی چې حق څوک چاله ورکوي نه بلکې حق اخیستلی شي. کله چې د کانګرس پالیسی د منتونو او زارو په ځای عمل او جدوجهد شو نو هغه کسان چې د مصیبت زغملو نه وو لکه جناح صاحب، کنزورو، جیکار او سپرو او نورو کانګرس نه ووتل. جناح صاحب مسلم لیگ ته لاړو او د نورو لیبرال پارټي جوړه کړه. خبره داسې وه چې څه وخت د رولټ ایکټ مسله پیښه شوه نو جناح صاحب او سپرو وغیره ټول مخالف وو. نو سوال دا پیدا شو چې که حکومت زموږ مطالبه ونه مني نو بیا به څه کوو. دې ذکر شوو کسانو وویل چې احتجاج به کوو.
د دې نه پس سوال داسې را پیدا شو چې که بیا حکومت مطالبه ونه مني نو بیا به څه کوو. دې کسانو وویل چې بیا به هم احتجاج کوو. ګاندیجي وویل که زموږ خبره حکومت ونه مني جدوجهد به کوو. نو په دې خبره دوی جدا شول. کلی وطن کې تعلیم او تبلیغ. څو ورځې پس له ډیلي نه کلي ته راغلو. چې کلي ته راغلو نو خبر شوم چې زما زوی غني پیدا شوی دی. زما د ټبر ورور نه و، نو د زوی په پیدا کېدو ډیره خوشاله وه. د جمعې په ورځ به د حاجي صاحب په ځای کې ډیر خلک جمع کېدل. د لمانځه دپاره به له لرې ځایونو نه خلک راتلل. زه به هم که په دوره نه وم نو خامخا به ورتلم. محتمم صاحب، مخفي صاحب او مولوي فضل ربي صاحب به هم د سلام مشورې دپاره کله ناکله راتلل. د جمعې د لمانځه نه پس به ما خلکو ته وعظ او نصیحت هم کوه، خو د مولیانو نه خوښېده، ځکه چې زموږ مولیان د برهمنانو غوندې ځان د مذهب ټیکهداران ګڼي. ما د خپل قام د اصلاح دا کار د خدای دپاره کولو. د هغې پروا مې نه ساتله. آخر یې راپسې پټ په پټه پروپاګنډه شروع کړه چې ګیره یې خریلې ده، وعظونه کوي. اول خو د خپل ځان په شریعت برابر کړي، بیا د نورو خلکو ته نصیحت کوي. دوی خو په ګیره او اسلام غرض نه و، زما بدنامول یې غرض و. قوم هم ناپوه او جاهل و چې ملا به ورته ووایي چې دا مذهب دی، ده به منله. مولیانو ګیرې له دومره اهمیت ورکړی و چې ټول اسلام یې تش د ګیرې پورې تړلی و. حال دا چې مذهب خو ښه عمل دی. مذهب خو په بنیادی ډول د اخلاق او عمل سره تعلق لري. ګیره پرېښودل او بریتونه خریل دا د عربو تهذیب و. یوازې د صحابه نه بلکې د اسلام د دښمنانو عربو لکه ابو جهل، ابو لهب و غیره و هم ګیرې وي. سره د دې هم د دې لپاره چې د مولیانو د اعتراض نه خلاص شم ګیره مې پرېښودله. خو بیا هم د مولیانو نه خلاص نه شوم. بیا به یې ویل چې د موټي نه کمه ده. د دنیا تاریخ ګواه ده چې په کوم قوم کې داسې اشخاص پیدا شوي هغوی د خپل قوم د اصلاح دپاره پاڅېدلي دي، نو د اقتدار خاوندانو یې مخالفت کړی دی، ولې چې هغوی خپل اقتدار په خطره کې لیدلی دی. تاسو دې خپل د خدای خدمتګارو تحریک ته وګورئ. څومره چې قوم کې پوهه راغلی ده نو همغومره د اقتدار د خاوندانو قدرت کم شوی دی. او د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند مطالعه کړئ چې خپلو ترونو تربورانو یې مخالفت وکړو. د څه دپاره؟ د اقتدار دپاره او د مدینی خلکو یې ملاتړ وکړو، ولې چې د هغوی سره نه مذهبي اقتدار و نه سیاسي. یهودو چې مخالفت وکړو نو هم د اقتدار دپاره. زموږ مدرسې په ترقۍ کې وي. پښتون ژوندی قوم دی، خو چې د ژوندي کولو خلک پکې پیدا شي. تر څو چې په یو قام کې د ژوندي کولو لپاره خلک پیدا نشي هغه قوم ژوندی کېدی نشي. په لږه موده کې خلکو ځای په ځای مدرسې جوړې کړې او په ډیر شوق یې پکې خپل بچي داخل کړل. څومره چې مدرسې زیاتې دي نو همغومره زموږ پیسو ته ضرورت ډېرېده، ځکه چې بې پیسو په دنیا کې هیڅ کار نشي کېدی. پښتون قام شوم نه و، مهمان نواز و، پیاز و، خیر خیرات پکې و. خو کومه طریقه چې ورته مولیانو د خیرات ښودلې وه هغه په دې وخت کې ګټوره نه وه. قام په پوخ خیراته مخته و. حال دا چې زمانه بدله شوې وه، د پوخ خیرات ضرورت نه و پاتې، د نقد او خام خیرات ضرورت و. د زمانې د بدلون سره که قام بدل شي نو ترقي وکړي، ګنې وروسته پاتې شي. د زکات په باره کې هم مولیانو قوم ته ویل چې په مدرسو زکات نه کیږي. د مولیانو سره په دې خبرو ډیر بحثونه وو، خو مولیان دې ته تیار نه وو چې د قام د آبادۍ او تعلیم دپاره د یوې نوړۍ وریژو نه تیر شي. قام په رسم و رواج تنګ شوی و، خو دا جرأت پکې نه و چې پرېږدي. رسم و رواج پرېښودل اسان کار نه دی، په رښتیا ډیر ګران کار دی او اخلاقي جرأت غواړي. مونږ چې په دورو قوم لتللو نو په هر ځای کې به قوم راته راغونډ شو چې د قوم سره به مو خبرې وکړي. نو ځینې خلک به رانه راچاپېره شول. چا به ویل ما په شا وټپوه، چا به ګوړه یا مالګه راوړه چې دا راله دم کړه، چا به ویل چې دم را باندې واچوه. ما به خلکو ته ویل چې زه د کوپ او چوپ سړی نه یم، زه خو ستاسو خدمتګار یم، ستاسو خدمت له راغلی یم. تاسو باید په ما او په هغه کوف او چوپوالو کې فرق وکړئ. هغوی خو درنه په دغه طریقه شکرانه، نظرانه او ملکانه غواړي. زه خو تاسو نه څه غواړم نه،
محمد اکبر خادم صاحب به راته ویل چې ته ولې دې خلکو ته داسې وای، دوی په تا عقیده لري، په دې چل به زمونږ مدرسو ته ډېرې چاندې راغونډې شي او ته یې له ځانه شړې. ما به خادم صاحب ته ویل زه د دوی اصلاح غواړم او د غلطو رسمونو رواجونو نه یې خلاصول غواړم. د ترنګزو د حاجي صاحب هم د تعلیم سره ډېر شوق و. د مدرسو د امداد دپاره به مو لارې ګودرې لټولې. یوه ورځ ورته ما وویل چې حاجي صاحب ستا په لنګر کې ستاسو ډېر شیخان او مریدان بیکاره پراته وي، که ورته ووایي چې میاشت کې یوه ورځ زموږ د مدرسو سره د امداد دپاره مزدوري وکړئ او مدرسو ته یې راکړئ، نو د دې نه به موږ ته ډېره فایده راورسیږي. حاجي صاحب ډېر وخندل او وی ویل که دوی کار کولی نو دلته یې بیا څه کول، دا تیار خواره دي، دوی ته کار کول بد ښکاري. حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یعنی کسبګر د خدای دوست دی. څلورم باب د شیخ الهند صاحب خط. مونږ به په کال کې یو ځل دوه دیوبند ته تللو او د مولانا محمود الحسن صاحب او مولانا عبید الله سیندی صاحب سره به مو لیدل کتل کېده او په دې به مو تبادله خیال کولو چې څنګه به د پیرنګیانو د غلامۍ نه خلاصیږو. د جنوري 1914 کال په سر کې د حضرت مولانا شیخ الهند محمود الحسن صاحب خط راغی چې دیوبند ته راشه. نو زه مخفي صاحب او مولوي فضل ربی صاحب دیوبند ته لاړو. د سټیشن نه نیغ مدرسې ته لاړو. له هغه ځایه مولانا عزیز ګل مونږ د مولانا صاحب کور ته بوتلو. مونږ د سیړي له ویرې بهر نه ګرځېدو. شیخ الهند مولانا محمود الحسن صاحب د ډیلي نه مولانا عبید الله سیندی هم راوغوښت. د ډیر بحث او غور نه پس مونږ په دې نتیجه ورسېدو چې مونږ له دوه مرکزونه جوړول پکار دي، یو په هندوستان کې دننه او بل د هندوستان نه بهر په آزادو قبایلو کې، هلته چې خلک د انګریزانو تنخوا خواره نه وي او مجاهد قوم وي چې هلته د هندوستان د ازادۍ دپاره یو پوځ تیار شي. د دوی دا خیال و چې دا مرکز دی په بونیر کې جوړ شي، کوم ځای چې د هندوستان د مجاهدینو ډلو اوسیږي. د هغه ټولی و چې د سید احمد بریلوي صاحب او اسماعیل شهید صاحب په بالاکوټ کې د شهادت نه پس د هغې پاتې ملګري د هزارې نه بونیر ته تللي او په بونیر کې په سیتانه کې میشته شوي او تر دې وخته پورې به ورته د هندوستان نه د سړو او روپو امداد ورکولی کېده، خو په دوی کې هغه جذبه او روح پاتې نه و، په کوم روح چې سید صاحب او شهید صاحب راپورته شوي وو. دوی دومره بیکاره کسانو چې خپل د شاوخوا علاقې خلک په خپل خیال نه و پوهه کړي او نه یې پکې هم خیاله ملګري پیدا کړي وو. یوه ورځ زما سره مولانا ابوالکلام آزاد هم د دې خلکو په باره کې تبادله خیال شوی وو. مولانا صاحب هم د دې خلکو په باره کې خوش اعتقاد وو چې دا کار ټیک دی، خو ما ورته ویل چې دا بیکاره خلک دي، د هندوستان حساب ته ناست دي او خوري. د دوی دا عقیده و چې په توره، نیزه، لینده او غشي جنگ کول پکار دي، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو په دې شیانو جنگ کړی دی او فتح یې کړی ده، دا سنت دي. دې ته یې نه کتل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو چې په توره، لینده او غشي جنگ کولو هغه وخت د کفارو سره همدا وسلې وي. نن خو دنیا ترقي کړې ده، د توپ او ټوپک زمانه ده. توره، نیزه او لینده د توپ او ټوپک مقابله نشي کوله، خو د هندوستان خلک په دې حقایقو خبر نه وو او نه ورته د دې ډلې ماهیت معلوم وو. د افسوس خبره دا وه چې د مسلمانانو لوی لوی لیډران او علما د دې حقیقت نه خبر وو. موږ ته خو د دې ټول حالات معلوم وو. مخفي صاحب د دوی د حالاتو د تحقیق دپاره په خپله بونیر ته ورغلی وو، په سمڅو کې ورسره شپې کړې وې. مونږ د دیوبند ملګري په دې خبره پوهه کړل چې نه دا مجاهدین د کار خلک دي او نه دا ځای د مرکز دپاره مناسب دی. آزاد علاقه کې د مرکز تلاش. فیصله مو په دې وکړه چې زمونږ د یو وخت تلل پکار دي چې په آزاد علاقه کې د مرکز دپاره یو ځای خوښ کړي. د دې کار دپاره زه او مخفي صاحب وټاکلی شو چې اول مونږ په قبایلي علاقه کې وګرځو او ځای خوښ کړو، بیا به دوی ته خبر ورکړو. سیندي صاحب به راشي او هغه ځای به وګوري چې د هم پرې اتفاق راشي، نو کار به پکې شروع کړو. د فیصلې نه مخکې د دې کار دپاره زه ډېر ګرم او جوش کې وم، خو چې فیصله وشو او ذمهواري را باندې پرېوته، غونه مې زیږ شو.
ځان را باندې دروند شو لکه غر چې را باندې را پریوتی وي چې جرګه ختمه شو او خپلو کوټو ته لاړو نو په تنهایي کې مې ډېر وژړل او په دې ژړا مې لږ زړه سپک شو وده شو سهار چې را پاڅېدم زړه ته مې ډاډ ورکړو را رخصت شو او کلي ته راغلو ژمی و یخني وه ګاڼۍ ګرځېدې ما او مخفي صاحب د تللو دپاره سلا مشوره وکړه نیټه مو مقرره کړه چې د تخت بایي د ګاډۍ په سټیشن به یو ځای کیږو تخبایي زمونږ د کلي نه 12 میله لرې ده ما د تللو خبره ډیره پټه وساتله یو د حکومت له ویرې بل له دې ویرې چې مور به اجازه را نه کړي ما هغې ته دا بهانه وکړه چې زه اجمیر شریف ته ځم چې ټبر مې دا واورېده چې زه اجمیر ته ځم نو ډېره خوشحاله شوه ځکه چې زما خسرګنۍ د اجمیر شریف چمني وو او خسر به مې کال په کال اجمیر شریف ته تللو او د ده د عقیده وه چې ما ته دا اولاد اجمیر شریف را کړی دی او دا د هغه چمني دي د اجمیر فقیران به کال په کال راتلل او ډېرې روپۍ به یې ورنه وړلې غني چې وشو نو د اجمیر فقیران رزړو ته راغلي وو خبر شوي وو چې د خان لمسی شوی دی نو هلته راغلل په دې خیال چې دا هم غوړه سامۍ ده ګیرول یې پکار دي خو په ما یې دم ونه چلېده اوږدې قصې راته راواخیستې چې ګوندې غني د اجمیر شریف چمني دی ما ورته وویل چې دا زما چمنی دی د اجمیر شریف چمني نه دی د دې خبرې په اورېدو ډېر حیران شول چې دا لا کوم قسم سړی دی مایوسه بیرته لاړه ما د خپل کلي نه شپه محمد ناړۍ ته راوړه سبا پاس سور تخت بایي ته را روان شوم ماسپښین سټیشن ته ورسېدم مخفي صاحب مخکې را رسېدلی و ما اس نوکر له ورکړو او رخصت مې کړو ریلګاډی به مازدیګر درګۍ ته روانېده مونږ ماښام درګۍ ته په ګاډي کې ورسېدو د سټیشن نه بهر د کرایې ټانګې ولاړې وې مونږ دواړه په ټانګه کې بټخېلې ته روان شو د ملکڼ په غاښ کې د پولیسو څوکۍ وه هره ټانګه به یې لټوله زمونږ ټانګه یې ولټوله او د ټانګې نه راچاپېر شو پوښتنې رانه وکړې زه وېرېدم چې ومې نه پېژني او څه شک یې را باندې را نه شي ځکه چې هغه وخت په ایجنسو کې ډېره زیاته نګراني وه چې په چا به یې شک راغی وبه یې نیوه او په کاټ کې به یې واچوله کاټ یې اوږد لرګی و هغې کې به سوری و د سړي پښه به یې په هغې کې واچوله او د پاسه به یې پرې پانه ټک وهله او هغه لوبې به یې پرې کولې چې هلاکو خان به هم په چا کړی نه وي او د ملکڼ پولیټیکل ایجنټ پیرنګی د پیراونه نه هم 2 ګوتې زیات و خلک له خدایه دومره نه ویرېدل لکه د ده نه چې به ویرېدل تیاره وه په مونږ د چا څه شک را نغی او چې زمونږ ټمټم والا ته اجازه ورکړه نو ایله مو لاړې تېرې شوې ماسخوتن بډخېلې ته ورسېدو مونږ په بډخېله کې څوک پېژندو نه او سره یو هوټل نه و خو د پښتنو حجرې او جوماتونه د میلمنو او مسافرو دپاره تل بیرته وي مونږ حجرې ته لا نډو چې څوک مو ونه پېژني او حکومت را باندې خبر نشي جومات ته لاړو یخني وه مونږ سره د یخنۍ څه جامې نه وې خو جومات ګرم و ورپکې بلېدو په یو څادر کې مو ښه شپه تېره کړه سهار وختي پاڅېدو په چکدره کې په سیند پوخ پل دی په هغې پورې وتو او نور ټول پیاده مزل شروع شو ځکه چې هغه وخت په دې لارو د سورلۍ څه انتظام نه و شپه مو املوک درې ته ورسوله او په یو جومات کې مو تېره کړه ملا بانک د املوک درې نه روان شو ټوله ورځ مو مزل وکړو ماښام تیاره د سیند غاړې ته ورسېدو اوبه لګې وې خو یخې وې په چړ پورې وتو او ماسخوتن تیر ایله په خوارو د مخفي صاحب دوی کلي ته ورسېدو ستړي ستومانه وو په یخو اوبو کې پورې وتلي وو یخني مو شوې وه ښه وږي وو خو د مخفي صاحب د خپلو خپلوانو کورونه وو زر یې ورونه بل کړل چې تاوده شو ډوډۍ راوړه نو ښه په مړه ګېډه مو وخوړه کټونه یې راته جوړ کړل پکې پرېوتو په جوماتونو کې خوب په ځمکه وي او حجرو کې په کټونو کې وي دې علاقې ته سیند وایي ځکه چې سیند پکې بهېدلی دی د مخفي صاحب دویو په کلي کې چې سړی اوچت په غره کې ناست وي لاندې سیند ته ګوري لکه چمچمار کوږ ووب بهیږي دا کله ډېر ښکلی و د سیند علاقه آباده او ښکلې وه شولې پکې کېږي وریجې خوږې دي د مخفي صاحب پلار په دې کلي کې زیږېدلی و خو په خپله مخفي صاحب د هشنغر په 400 کې زیږېدلی و او پلار یې 400 کې آباد شوی و د ده پلار لوی عالم و واده یې په 400 کې کړی و
نو هم هلته اوسېده. په هغه وخت کې د دیني علم د زده کړې دپاره مدرسې نه وې. هر مولا چې به د مولایي پګړۍ وتړله د خپل کلي یا د بل کلي جومات کې به کېناست، خلکو ته به یې خدای جاتي درس ورکولو. اکثر خلک به د غرونو د علاقو نه سمې ته د درس دپاره راتلل. د مخفي صاحب پلار هم په دې سلسله کې راغلی او بیا همدلته په 400 کې پاتې شوی و. ډېر ښه عالم او روشن فکره سړی و. که روشن فکره نه وی نو هغه وخت به په زوی د دیني علم نه علاوه دنیا علم څنګه کړی وی. زه د پیاده رو ګرځېدو عادت نه وم. ښه ستړی شوی وم. څو ورځې مو دلته ښه آرام وکړو. مخفي صاحب رانه بیرته هند ته د مولانا عبیدالله سیندي د راوستو لپاره لاړ. زه او مخفي صاحب یو د تره زوی چې نوم یې رانه هیر دی د مرکز خوښولو دپاره روان شو. مخفي صاحب پېښور ته او زه چمرکنډ ته روان شوم. چې سره جدا شو نو ما د مخفي صاحب جدایي ډیره محسوس کړه. چمرکنډ د افغانستان په پوله د غره په سر یو وړوکی غوندې ځای دی. د هډې د ملا صاحب چې څه وخت په افغانستان کې د بزرګۍ شهرت وشو او اثر رسوخي زیات شو نو امیر عبدالرحمن خان له افغانستان نه وشړلو نو هغه چمرکنډ ته راغلو. د هډې ملا صاحب یو غازي سړی و. د هغه په وجه چمرکنډ ډیر مشهور شوی و. موږ چې د مخفي صاحب له ځایه روان شو نو ماښام جار ته ورسېدو. جار یو وړوکی غوندې قلابند کلی دی. موږ چې ورسېدو نو د کلا دروازه بنده وه. خوا و شا بل کلی نه و. اریان شو چې څه به کوو. اخر مې خپل ملګري ته وویل چې ته دروازه وټکوه. هغه دروازه وټکوله نو دننه نه اواز وشو چې څوک یې. مونږ ویل میلمانه یو. لږه شیبه پس یې دروازه خلاصه کړه. مونږ ته یې ښکته پورې ته وکتل چې یقین یې راغی چې مونږ خطرناک کسان نه یو. نو قلا ته یې نه ایستو. دننه جومات ته لاړو. ډوډۍ یې راله راوړه. شپه مو په جومات کې تېره کړه. سحر وختي روان شو او شپه مو د بابړي ملا صاحب ځای ته ورسوله. په لاره به چې د هغه سیمې را سره څوک ملګری شو نو ما به ورنه د بابړي د ملا صاحب پوښتنې کولې چې څنګه سړی دی. دوی به وایي چې غوله ډېر لوی زبرګ دی. ما به وایي چې څنګه لوی زبرګ دی. دوی به راته ویل چې غولی لاړ به شي او په خپله به یې وویني چې هرې پینډې ته یې په خپل لاس یوه کړیچۍ غوړي اړوي. د هغه قام د خدای مل شي چې د هغوی د زبرګۍ دا معیار وي. بابړي ملا صاحب یو سپینګیری او ښه سړی و. همیشه چې به پیرنګیانو د قبایلو سره جنګ کوو نو بابړي ملا صاحب به د قبایلو په مرسته په غزا کې شامل و. د پیرنګي سخت مخالف و. غازي سړی و. په ناپېژندګلو کې زموږ ډیر دارومدار وکړو. د سهار چایو ته یې خپلې خلوتخانې ته وبللم او خپله خاص چای مال راکړه. د چایو نه پس ورنه موږ رخصت شو. چمرکنډ ته روان شو. چمرکنډ له دې ځایه نږدې و. کله چې موږ د غره لمنې ته ورسېدو او په غره ختو نو ناڅاپه د پاسه را باندې غوبنو هلکانو مجغونې راسمې کړې. په کاڼو یې وویشتو. ډېر وارخطا شو. اخوا دې خوا مو وکتل چې دا څوک دي چې موږ ولي. چې ومو کتل د غره د سره څو تنه هلکان دي په موږ کاڼې وروي. موږ چغې جوړې کړې. هغه یو چې زموږ چغې او اشارې ولیدې نو په خندا شو. هغه ته دا یوه تماشه ښکارېده او که موږ بد شوی نه وی او په یو کاڼي لګېدلی وی فیصله به وو. موږ په یوه نرۍ کږه وږه لاره د غره سر ته ختلو. زه د غره د مزل نه یم. زر زر به ستړی کېدم او دمه به مو کوله. په دمو دمو د غره سر ته وختو. ما اورېدلي دي لکه څنګه چې د سمې خلک د غره د مزل تکړه نه دي دغسې د غرونو خلک د سمې او اوارې د مزل تکړه نه دي. چمرکنډ ډېر ښکلی او د مزو ځای دی. د غره په سر د پاکو او صافو اوبو چینه ده. د ژمي ګرمه او د اوړي یخه وي. د چینې د پاسه یو ښه چنار ولاړه دی. په خوا کې د هډې ملا صاحب جومات دی. د جومات خوا کې لنګرخانه او څو کوټنۍ دي خو کوټنۍ تشې وي. څوک پکې نه و. اخوا یو کور و. خوا کې یو څو میوهدارې ونې وې. د غنمو یو پټی هم و. د کور مخ کې یو څو د ګلونو کیارۍ هم وي. زمونږ په ګرځېدو را ګرځېدو او خبرو د کور خاوند راووت. دا د هډې ملا صاحب شیخ و. یوازې دلته اوسېده. راغی مونږ ته یې ستړي مشي وکړه. په جومات کې کېناستو. شیخ صاحب مونږ ته د هډې ملا صاحب د زمانې ټولې قصې وکړې چې دا ځای هغه څرنګه آباد کړو او د هغه په وخت کې دلته څومره ګرمجوشي وه. د لرې لرې ځایونو نه به خلک د جمعې لمانځه له راتلل. ملا صاحب یو غازي سړی و. شیخان د خپلو پیرانو عجیبه کرامات بیانوي
ما خو په خپل علاقه کې د مخکې نه د مانکی صاحب او د سواد صاحب د کراماتو قصې اورېدلې وې. ما ته مې خپل پلار چې د سواد صاحب مریدو قصه کوله چې د سواد صاحب یو شیخ ویل چې یوه شپه راته دا سودا را پیدا شوه چې دا د لنګر خرڅ به له کومه ځایه پوره کېږي. سهار چې له خوبه پاڅېدم نو سواد صاحب پاڅېدلی و او دا څه ته یې ځان جوړولو چې اودس ماتې له روان شو نو زه هم ورسره روان شوم. ما ته یې وویل د اودس وچولو دپاره لوټه راواخله. ما چې لوټه راواخسته هغه سنګپار سو، بله مې راواخیسته هغه هم سنګپار سو، بله مې راواخیسته هغه هم سنګپار سو. اخر پوه شوم چې دا زما د بیګانۍ خبرې جواب دی. نو د صاحب په پښو پرېوتم او اپوه مې ورنه وغوښته. زما د پلار هم په دې پوره باور و چې دا خبره رښتیا ده او ما ته به یې ویل چې د اولیاو کرامات حق دی. دغسې مې د پیرانو د پیر کرامات هم اورېدلي وو چې د 12 کالو ډوبه بیړۍ راوښکلې ده چې نه د خدای له قوله سره سمون خوري او نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قول سره، او مولیانو کې دومره جرأت نه و چې خلک په دې پوهه کړي چې دا هسې خبرې دي. زما د دې قسم کیسو سره اتفاق نه و. خپل پلار ته به مې ویل سواد صاحب چې څومره کرامت لري نو بیا د خلکو نه شکرانې ولې اخلي او ملکانې ولې ټولوي. د ترنګزو د حاجي صاحب باره کې به هم شیخانو دغسې خبرې کولې او په دې طریقه غریب او ناپوهه پښتون قوم یې غولولو او لوټلو او خپل لویوالی به یې پرې منلو. زما باره کې به هم خلکو دغه رنګ خبرې کولې. چا به ویل چې لاسونه یې اوږده دي، بزرګ دی. چا به ویل چې د یو کوهي اوبه ترخې وي چې د پکې یو منګې اوبه واړولې هغه خوږې شوي، او د لرې لرې ځایونو نه به خلک راتلل او ویل به چې د دې کوهي اوبو کې روغتیا ده، چې څوک یې وڅښي مرضونه پرې لرې کېږي او چې څوک پرې جامې ومینځي نو صابون ته ضرورت نه پیښیږي. چا به ویل د ده په ځای کې د 10 کسانو دپاره ډوډۍ پخه شوې وه، 100 میلمانه پرې راغلل نو ټول پرې ماړه شول او ډوډۍ خلاصه نه شوه. دغه شان قسمه قسم عجیبه خبرې او قصې کېدلې. دا خو خلکو ویل. زما ملګري خدایي خدمتګارو، شیخان نه وو او ما به هم هغوی ته دا خبره کوله چې زه نه شیخان نیسم نه مریدان. زموږ یو مقصد دی، موږ د هغې دپاره شریک جدوجهد کوو. شیخ صاحب هم د هډې صاحب ډېر کرامات مونږ ته بیان کړل، خو مونږ سره د هډې صاحب قدر او عزت د هغه د دا رنګ کراماتو په وجه نه وو، بلکې هغه د پیرنګي سره د مخالفت او غزاګانو په وجه مونږ منلی وو. هډې صاحب د سواد صاحب مریدو. لکه مخکې مې چې وویل امیر عبدالرحمن خان د هډې نه چمرکنډ ته شړلی وو، خو دلته یې ورسره د پیرنګي خلاف په غزاګانو کې پټه مرسته کوله. مونږ ته دې شیخ وویل چې د غزا په موقع به امیر عبدالرحمن خان ټوپک او کارتوس را لیږل. شیخ صاحب پوه او معقول سړی و. هغه د خپلې ګزارې دپاره د شاتو مچۍ ساتلې وي او ویل یې چې زما د کور ټول خرڅ له دې مچیو څخه لاس ته راځي. مونږ له چې ډوډۍ راوړه نو د غنمو د ډوډۍ سره د خپلو مچو شات راوړل. هغه خوند چې ما په دې ډوډۍ کې لیدلی دی ما په ښو ډوډو کې نه دی لیدلی. یو خو مونږ وږي وو، بل غر او د آبادۍ نه لرې ځای و. هلته د ډوډۍ د پیدا کېدلو امید هم نه و. دا ځای خو زمونږ ډېر خوښ شو ځکه چې دا ځای دې خوا مومندو او باجوړو ته نږدې و او هغه خوا سره کاڼو او کونړونو ته لنډو. بله دا چې په جنګي لحاظ هم ډېر محفوظ و. هغه وخت هوایي جهازونه نه و، خو هغه ځای ډېر وړوکی و او زمونږ پلان پکې عملي کېدلی نه شو. سالارزي ماموند د شیخ صاحب سره مو شپه تېره کړه، بیا سالارزو ته لاړو. هلته مو هم ډېر کلي وکتل. د سالارزو نه بیا مونږ ماموندو ته لاړو. سالارزي او ماموند د باجوړ دوه لویې قبیلې دي، بالکل ازادي دي. د باجوړ په نور علاقه کې وړې خانۍ او نوابۍ شته. د ماموندو علاقه ډېره آباده او ښېرازه ده، اوبه پکې ډېرې دي، خلک یې هم ښایسته خلک دي. دا علاقه زما ډېره خوښه شوه. کلي هم لوی دي، کټکوټ او ګبري پکې د نورو په نسبت ډېر لوی کلي دي. جوماتونه یې هم ښکلي او مضبوط جوړ کړي دي. روغ غونډانې پکې لګولې دي او زمونږ د کلو غوندې پکې جوماتونه ډېر نه دي. په هر کلي کې یو جومات دی. ټول کله هغه یو جومات ته لمانځله راځي. په هر جومات کې د اوداسه دپاره د روانو اوبو انتظام شوی دی. خلک یې ډېر لمونځګزار دي، اوبه یې ډېرې یخې دي. اودس پکې زمونږ غوندې خلکو ته ګران وي، خو جوماتونه یې ګرم وي. د ژمي موسم
او مونږ به په یو څادر کې شپه تیروله. کوشش به مو کوو چې څوک مو ونه پیژني، ځکه چې د دې ځای ډیر طالبان زموږ علاقې ته د سبق ویلو دپاره راځي. په کټکوټ او ګبري کې خو د یو کس دوو شک راغی، خو موږ ځانونه ناجاړه کړل. هغوی په دې خیال کې و چې د هغوی دا خیال و چې د پنیرکو خان او دلته راتګ نو زړه ته به یې راغلل چې مونږ غلط شوي یو. یو ځل ماته یو کس وویل چې ته د پنیرکو خان نه یې؟ ما ورته ویل چې نه، مونږ به په جوماتونو کې شپې کولې، چا سره مو خبره مبره نه کوله، چې چا به څه راوړل هغه به مو خوړل. یوه شپه په کټکوټ کې یو سپینګیري ملک میلمانه کړو. هغه یو میلمه کور ته بیایي، مونږ یې خپل کور ته بوتلو. نر ښځې راته لاس په نامه ولاړو، ډک شکور ډوډۍ راته مخکې کېښودې. ډېر ښه کور یې و او ډېر ښه قربانه و. مونږ د ماموندو نور کلي هم وکتل. په آخر کې مو زیږۍ خوښه شوه. دا علاقه زمونږ د مرکز دپاره ډېره خوښه شوه. یو خو دا خلک ډېر ستانه او درانه خلک وو، بل دا چې دا علاقه لکه د پښتنو د نورو علاقو په شان د انګریزانو نه متاثره نه وه، او نه د انګریزانو ماجب خواره وو، او نه یې په پیسو اخیستو اموخته کړي وو، او د انګریزانو سخت مخالف. انګریزانو به د باجوړ قوم ته لکه د نورو قومونو په شان حساب نه ورکوه، دلته به یې ماجب خانانو له ورکولو. نو د قوم د پیرنګي د اثر نه آزاد وو. مونږ دلته د مخفي صاحب او سیندي صاحب د راتلو په انتظار پاتې شولو. دلته لکه زمونږ د علاقې د پخواني رواج په شان دا قاعده ده چې 20 کاله پس قوم راټول شي او له سره د کلو ځمکو ویش وکړي. په هر کلي کې چې د چا خسنې وخیږي هغه کلي له بځي. دا د پښتنو عامه زړه قاعده وه. خو کومې علاقې چې د حکومتونو د اثر لاندې راغلي هغوی کې د ځمکو د ویش سلسله بنده شوه. د پښتنو کوم قومونه چې آزاد دي هغوی له هغه شان 20 کاله پس له سره ځمکې ویشي. ما فکر وکړ که مونږ هسې هیڅ بې هیڅه دلته ناست یو نو د خلکو به راباندې شک راشي. راځه چې یوه قصه جوړه کړم چې د مخفي صاحب دوی تر راتګه پرې وخت واړوم. زه په جومات کې یوې کوټنۍ کې چیله شوم، تش مانځه او داسه او قضایي حاجت له به راتلم. هغه به مې هم مخ پټو، نور به مې په کوټنۍ کې وظیفه کوله. ما د شیخ الهند محمود الحسن صاحب نه لاس نیوه هم کړې وه. زما د چیلې په دې خلقو ډیر لوی اثر وشو. د هغوی دا خیال و چې زه ګوندې بزرګ یم. راتلل به دم دعا او تعویذونه به یې رانه غوښتل. یو ورځ یوه ښځه راغله، زوی یې په غېږ کې و. ویلې چې زما دې زوی ته دعا وکړه چې خدای د تینه زړه صبر کړي. د 3 کالو شو او تی نه پرېږدي چې تی نه ورکوم ژاړي بده ورځ جوړه کړي. ما ورته وویل چې سور مرچکې ښه میده کړه او د تی په غوټه یې پورې کړه. امید دی چې زوی به دې تی پرېږدي. ښځه لاړه او دا چل یې وکړو. سبا له راغله ډېره خوشحاله وه. د شاتو نه ډک کنډول یې په لاس کې و. راته یې وویل چې ستا دعا خدای قبوله کړه. زوی مې تی پرېښوده. زه اوس په زور تی ورکوم، دی نه اخلي. هلک به څنګه تی اخیستی وی؟ د تی پورې مرچکې و، د هغه خوله یې ترخه کړې وه. دوی دا زما کرامت ګڼلو. حال دا چې زما کرامات نه وو، خو پښتانه ډیر خوش اعتقاده خلک دي او خلکو ورته دا څیزونه په ذهن کې کېنولي دي. بس د خلکو تګ راتګ ماته زیات شو. دغسې چې دوی ته هر چا جونګه جاړه په سر اچولې ده، دوی ورته راغونډ شوي دي. شکرانې ورکړي دي، خدمتونه یې ورله کړي دي، منډې ورله وهلي دي، خو باباګانو خپل مطلب په دویو کړی دی. دویو له یې څه نه دي کړي، د دویو غم یې نه دی کړی. د چیلې نه وروسته موږ هم د مخفي صاحب او مولانا عبید الله سیندي صاحب انتظار وکړو، خو هغوی رانغلل. زما سودا شو چې دوی ولې رانغلل. هلته چې مونږ خبر شو چې د یورپ جنگ شروع شو نو مونږ هم واپس را روان شو. د مخفي صاحب د تره زوی تر ملکنډه پورې را سره راغی. له هغه ځایه مې رخصت کړو او زه په درګۍ کې په ریل کې سور شوم، په تختبایی کې کوز شوم او کلي ته لاړم. څو ورځې پس مې مخفي صاحب ولید. پوښتنه مې ترې وکړه چې تاسو یې ولې رانغلی؟ هغه راته وویل چې کوم ځای او کوم وخت چې ما د مولانا سیندي صاحب سره مقرر کړی و هغه تر اوسه هلته نه دی راغلی. نه پوهېږم چې څه وجه ده. مونږ په دې انتظار کې و چې یا به مولانا په خپله راشي یا به بل څوک راولیږي چې د مرکز ځای ورته وښایو. بیا هندوستان ته لاړ شو او د کار د شروع کولو بندوبست وکړو. ډیر وخت تیر شو او څوک رانغلل چې په دې کې د دنیا اولنی لوی جنگ ونښتو او زمونږ دغه سکیم په ځای پاتې شو او مونږ ته بیا د یو ځای کېدو موقع په لاس رانغله.